نه خوب پوره شو او نه هیلې پوره شوې. هر سهار د ګټې لپاره پورته کیږو، له ژوند نه ګیلې ډېرې لرو، خو بیا ځکه چپ پاتې کیږو چې څه یې راکړي هغه د ډېرو په نصیب کې نشته. وخت هم عجیبه سوداګر دی. د ځوانۍ په پلمه یې ماشومتوب راڅخه واخیست او اوس غواړي د شتمنۍ په پلمه ځواني راڅخه واخلي. هره ورځ ستړي ستومانه کور ته راستنېږو. تر ننه پوه نه شو د ژوند کولو لپاره کار کوو او یا د کار کولو لپاره ژوند. خو دا چې بیا ډک جیب نړۍ راوپېژندله، تش جیب خپلوان راوپېژندل. کله چې مو خپلې ګټلې پیسې مصرف کړې پوه شو چې شوق خو د پلار په پیسو پوره کېده. په خپلو پیسو خو یوازې اړتیاوې پوره کېږي. که د خندا لپاره دې زړه هم نه کېږي دلته به خاندې. که چا وپوښتل څنګه یې مجبور یې ورته وایې به په مزو کې یم. دا د ژوند نندارتون دی، دلته هر یو کس تمثیل کوي. دلته اورلګید ته اړتیا نه لیدل کېږي، دلته خلک د خلکو سوځي.